السلام علیکم ملګرو، عمران یم او د ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. اکثر له کورونو کې دا زنانه جګړې کوي که نه، او بیا سړي د ښځو په سر لکه جګړې چالو کړي. د دې متعلق یو ویډیو ده، ویې ګورئ، تاسو له هم خوند درکړي. غلی کېنه جینۍ، ډېرې چغې مه وهه. صفایي ستا کار دی، نو ته بیا صفا کېږه نه. ما صفایي نه انکار نه دی کړی. هلته چې کوم دی که نه ډسبین پروت دی، ډسبین ته یې نه ډکولی شي. تا نه دې افسره جوړه کړې ده. ته ټیک جیلس شوي، مونږ پیپسیان څکو که نه، ته دې پیپسیانو نه جیلس شوي. پیپسیان نه جیلس شوي نه یم، دلته څوک نه رڼا کوي. چغې مه وهه، ته د افسر ښځه نه یې، ښه چغې به نه وهې. ته ما افسره نه یې، ځان نه دې افسره جوړه کړې ده. خدای خبر هلته پلار کور کې به دې څه خورو، دلته دې مونږ ته بدماشانې شروع کړي دي. راشه راشه سړیه، دا وګوره پیغورونه یې راته وکړه. زما سړیه ته نه راشه کړه، دا وګوره که نه زه یې نسم جارو کوم. ما کارونه نه انکار نه دی کړی. مخکې دغه پیغورونه راته کوي. ما کارونه نه انکار نه دی کړی. دا ما سره روزانه بدتمیزي کوي. هلکه ښځه دې پوهېږه ښه، خپلې ښځې ته صفایي چلو ښه کوي، صفایي کوي که نه؟ ما ښځه خو صفایي کوي. ما کې نه راباندې چغې نه وهي، چغې نه وهي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه جی، خیر دی؟ خیر شپه. څه شو ملک صاحب نه ښکاري؟ ملک صاحب بارو ته دی اوس په راشي، ولې څه مسله وه؟ یاره جی د ګاونډیان مې راوستي، راشئ دی خوا. یاره جی افیس نه اوس ستړی ستومانه راغلم، نه تې ورځې خوب کولی شو، نه تې شپې خوب کولی شو. د ښځو په سر جنګ جګړې غوبلې را شروع کړې وي، د دې مسالې څه حل راوښکه. ها دا مسله ده، دا مسله خو ته زه حل کوی شم، دې دپاره ته مالک راغواړې. ها څه مسله ده وایې که نه؟ یاره مسله داسې ده که نه چې زه خو لاړ شم ډیوټۍ له، او زما کورواله چې دی ټول کور کار کوي، صفایي کوي، نو دوی کورواله راشي د کور منځ کې ګند راوغورځوي. نو کور منځ کې څه له راغورځوي، لاړ شه ډسبین کې راغورځوه. نو بس دغه مسله ده چې دوی له کور کار نه کوي او زما کورواله پې ستړي شي، نو په دې باندې جنګ جګړه یي. ته خو ټیک وې. ها ستا څه مسله ده؟ یاره ملک صاحب دې ټیک وایي، خو خبره داسې ده که نه چې د دې په ښځې په سر باندې ټوله صفایي ده د کور. که زما ښځه کور منځ ته ګند لړه کوي او که سایډ ته لړه کوي، نو د دې ښځه به یې صفا کوي، او زما دا ښځه چې ټول کور کار کوي. ته هم ټیک وې. ای والله تا منم ملک صاحب، دام ټیک وایي، دام ټیک وایي. نو زه څه له راغلی یم؟ دا خو ورته ما هم ویلی شو، د دې خبرې څه حل راوباسه. والله ته هم ټیک وې. دا اوس وګوره، راځئ پاسې ځو، بل ځای ته ځو. مړه کېنه کېنه روژانه کېنه. دا مسله داسې ده چې دا ډېره سنګین ده. دام ټیک وی، دام ټیک وی او تم ټیک وای. دا مسله زه نشم حل کوی، تاسو درې واړه ټیک وای. دا مسله به ملک عیسی خان حل کوي. نو اوس به زه ملک عیسی خان پسې لاړ شم، هغه به تاسو ته زه راولم. صحیح ده؟ صحیح ده جی، ورشه. مطلب دا ستا ګاونډیان دي، خپل کروریان یې؟ مطلب ته نه یې ګرم؟ نه زه نه یم ګرم، او دا د ښځې نه یېرېږي. ها دا د ښځې نه یېرېږي، تم نه یې ګرم؟ نه زه هم نه یم ګرم، دا د ښځې نه د یېرېږي. ښځې نه دا یېرېږي؟ دا د ښځې نه یېرېږي. چپ شئ چپ شئ، د دې خبرې حل زه راویستی شم. داسې کار دی اوس پې پته په میدان لګي چې کوم یو د ښځې نه یېرېږي. دواړه راپاڅئ دلته، تاسو لاړ شئ هلته کښېنئ. اوس پې پته لګي چې کوم یو د ښځې نه یېرېږي. دلته ودرېږئ، 360 کې دواړه تاو شئ په ارام ارام، بیا تاو شئ، دلته کښېنئ. داسې کار دی زه خو ستړی ستومانه رالم، ډېر زیات ستړی شوی یم، په دغه پوره ته لږ زور وکړئ او زه د دې خبرې حل راویستی شم. بس 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 داسې کار دی، پاسه. ته د ښځې نه یېرېږي؟ منم نه ملک صاحب، والله خبره کې د وزن شته، زه د ښځې نه یېرېږم، خو دا پته درته څنګه ولګېده؟ داسې کار دی تاسو دواړه چې دلته ما ودرولئ که نه، او کله مې 360 کې تاو کړئ، تا باندې ما هغه ټایم کې لږ شک رالو، او بیا دلته ما کېنولې که نه، حالانکې زه ستړی نه وم، خو ته ما چې کولې ډېره مزېداره چاپي دې ولګوله. زما په خیال روزانه ورته چاپي لګې. داسې کار دی ملګري، دا بې ګناه ثابت شو. جرګه چې کوم دی اختتام ته رسي، دا چې کوم دی د ښځې نه یېرېږي دا ګرم و. ای والله دا د ښځې نه یېرېږي. ها د ښځې نه یېرېږي. ډېر ښایسته ویډیو ما خو پوره انجوی کوم، امید دی چې تاسو به مې انجوی کړي. او ویډیو چې چا خوښه شوي نو ویډیو ضرور لایک کړئ. څوک چې په چینل باندې نوي دي زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې دارنګې مزاحیه ویډیوګانې ټول نړومبې تاسو ته درځي.